دا اصحاب کهف د واقعي آخري حصہ ده چې کله اغي وکسان انسانان یو د اغي سپه غار ته ورسېدل. اصحاب کهف غار ته ننوتل او په غار کې دننه عام طور باندې یا خوا بل خوا حصې پلو شوي نو هغې کې چې هغه کم د مین ځای و لکه چوک دی په هغه ځای کې سملاستل او د دې سپی د دې د غار په خوله کې سملاستل. قرآن پاک فرمائی وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ د سپو د ناست چې عام طور باندې کومه طریقه ده سپي دواړه خپې مخکې خورې کړې او په هغه خپله طریقه باندې د غار په خولې کې سملاست. قرآن پاک فرمائی اللہ رب العزت د غار دننه اصحاب کهف باندې خوب راوست او د غار په خولې کې پروت سپي باندې هم خوب راوست. الله دا کرم نوازی وکړه چې دې د نور د تپش نه محفوظ ساتل. قرآن فرمایي وتر الشمس نور ته کته وګورئ چې هغه د اصحاب کهف د دې غار نه څنګه یو خوا بل خوا ځي. اذا طلعت تغاور عن کهفهم چې نور راخیږي هم په دې باندې د نور تاو نه لګي. اغه انور د دې د غار خي طرف ته شي واذا غربت تقرضهم او چې کله انور ډوبېږي ام په دې نه لګي انور ګس طرف ته شي. غرض دا دی چې د غار په خولې باندې د انور لګېدو اثراتونه هغې بالکل خدای محفوظ وساتي چې د انور د وجې نه هغې ته په غار کې دننه تکلیف ونه رسي. خوب پہ اللہ پاک راوستو دی اوده لیکن قرآن پاک فرمائی چې ما دا مهربانی موکړه چې د خوب په حالت کې عام طور باندې د انسان سترګې پټي. اللہ فرمائے ما دا اصحاب کهف سترګې بالکل کلاو اوساتلې پټې مې نه کړې لکه چې ډېره موده سترګې پټي نو بیا دا سترګې خرابېږي هوا پې نه لګي. اللہ فرمائے دا غي د سترګو د حفاظت د پاره ما دا غي سترګې بالکل کلاو اوساتلې چې هوا پې لګي. او اے مخاطب کت چر دغا اصحاب کهف وګوره په دې غار کې دننه الله رب العزت اغیل باډیم عجیب ور کړې وي سترګېم غټه غټه ور کړې وي غړېږي کتو والا چې ورته وګوري پاغ باندې بیرو ہے بترا شو د ير نه بتختو کی دا اغي وغار کې دننه هغه کیفیت الله رب العزت بیانوي.
अल्लाह फरमाई ज़ालिक मिन आयातिल्लाह, दा पगार के दन्न द अगी उद सातल, स्तरगे दागी गड़े दिल सातले, दनवर न अगी महफूज सातल, او بیا زمانم لگن د چگن لگ وقت د پارو د دیو بیا بیداری کی. قرآن پاک فرمائی اصحاب کا پدغ غار کے 309 کال اد پرات دی، 309 سال اد پرات مڑا ندی. او قرآن وی چی تورتا گوری نو وی بچ گنی داود دی، تبا وی چی دا بیدار دی. وتحسبهم ایقاظا، کتورتا گوری نو اصحاب کا بدرتا بالکل بیدار و وخکار کی گی، حالانکہ اغا بالکل پغار کے دن دا خوب پا حالت کی دیود دی. تا تا بخکار کی گی چی دا ویخ دا دی او دا. نو اللہ فرمائی چی دنورنا من محفوظ ساتل، آغار کے میں دننا دا خلقنا بچم ساتل، امن و امان حفاظت کے من ساتل. ادم دی خکارا کی گی بیدار، آسترگی کلام دی نورم پہ نلگی. 309 کالمیو دو ساتل. نا اللہ فرمائی دا زما دا قدرت دا نخون یون خدا، دا زما دا قدرت نخون. دا زمانہ کی د خلق اختلاف، چاوی قیامت شتا چاوی نشتا. اللہ چی اصحاب کاف دون مودا د خوب پا حالت کیو ساتل او بیائے بیدار کل. دا دلیل شو حجت شو پدے خبروانی چی کم اللہ پاک 309 کال اد انسانان بیدارو لشی، نو هغه الله دا مړیم ژوند دی کولی شي او دا مړی دا قبرونه بهر بخکی شي او میدان حشر ته به جمع کېدیم شي. الله د خپل قدرت نښه د دې په ذریعه باندې ښکاره کړه، خپل طاقت یې د دې په ذریعه باندې ښکاره کړه. بهرحال دا 309 کاله چې دی تیر کړ، اللہ پاک را بیداری. قرآن فرمائے اللہ رب العزت دا اصحاب کاف را بیدار کر. وکذالک اللہ فرمائے ما خپل قدرت دا سخکارا کو بعثناہم چی مادی را بیدار کر. 309 کالا خوب نبات لیتساءلوا بینہم، چی دا بیدارے دون پر دیخ پل منس کے یو بن پختنو کی چی والک دے غار کے مونگا سمر زمانہ تیرا کا. چی لکھ پر خیالو جنگی سول زمانم تیرا کا. قال قائل منهم، اللہ فرمائی او قصب کے خپل را اخکار اکڑا چی بھئی زما خدا خیال دے چی یا پورا یو عورت او یا دا عورت سہی سمگ دلتا تیر اکڑا. یو عورت یا دا عورت سہی بطور مثال کدی سہر غار تننوتی دی
او ماخام نه مخکې بیدار شوي دي، نو دې کې چا دا رایه ښکاره کړه چې راته ښکاري د ورځې څه حصه م دلته تېره کړه او څه لا پاتې ده، او که ورځ مونږ پوره تېره کړي نو بیا یو ورځ هم پوره تېره کړې ده، هغه تېره شوې ده، او د بلې ورځې باندې چې را پاڅېدو نو څه حصه پاتې ده، څه تېره شوې ده، نو بطور مثال یوه نیمه ورځ هم تېره کړه. الله فرمایي دې خپل منځ کې دا بحث شو، چا وی یوه ورځ، چا وی د ورځې څه حصه وغیره وغیره چې دا خبرې یې وکړې، نو بالآخر پکې یو ملګري اواز وکړو چې ګوره دا بحثونه پرېږدی، یوه ورځ هم تېره کړې ده، نیمه هم تېره کړې ده، یوه نیمه هم تېره کړې ده، دا علم مونږ ته نشته، دا علم یو الله ته دی. د غیب د خبرو نه الله رب العزت خبردار دی، انسان نه دی خبر. دا د غیب خبره ده، په آرام پرېږدی، خو داسې کار وکړې فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه ولک وګیو ورچودو آرام پراتو بیدار شو ولګي محسوسه کني 309 کاله څوک د خوراک سکاک نه بغیر ژوندې پاتې کېږي شي. الله د خوراک سکاک نه بغیر ژوندې وساتل، الله خپل قدرت ښیي. نو فیصله وکړه چې بھئی یو کار وکړې، یو ملګری دی لاړ شي بازار ته خوراک دې راوړي، خو حلال او پاک خوراک دې راوړي. د مومن کار چې دی هغه حلال او پاک خوراک کول دي. الله مومنانو ته فرمایي خوراک سکاک حلال کوئ. الله خپل پیغمبرانو ته فرمایي اے زما پیغمبرانو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نیک خوراک کوئ او عمل صالح کوئ، نو عمل صالح بد اللہ تا قابل قبول بھی. کستا خوراک ټول حرام دستا عمل په خدای ته څه قبول شي. نو ورته وی پاک خوراک وګوره چې حلال او جائز دي، شرط حرام شي نی بخکړي، او زیو مغه خار ته د دې مرګره د خوراک د پاره چې د کم خار نه راغلي دي. عمرګری ته وایي چې برادر ډېر په احتیاط باندې ځه، خیال کوه چې څوک درنه خبر نشي، اسنه چې څوک را پسې راشي. دی لا دا نه دي خبر چې مونږ 309 کاله دلته تېر کړي، دا پته وروستو لګي. قرآن پاک فرمائی فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، خار ته سړی ولېږي چې خوراک فلینظر ایها اسکا طعاما، او دې ګوري چې کوم طعام پاک او حلال دی هغه دې راوړي. ولیتلطف، وګوره چې بازار ته ملګری لاړ شي ډېر نرمۍ سره د خلکو سره خبرې اترې کوي. اصله چې چا سره سختي وکړي، سختۍ سره به خلک را جمع شي، بیا به د خلکو جمع کېدو سره زموږ معلومات شي خلکو ته، نو احتیاط د کوي ملګری. او بازار د دې د غار نه 9 میله کې لرې دی، او کم ملګری چې لیږي ما یو نوم اغشتو یملیخا رحمه الله تعالی، دا نوجوانم او ویښ بیدارم. د هغه وخت 300 کاله 9 سکه دي سره وو، هغه د چاندې روپۍ وې. لکه څنګه چې یو وخت کې زمونږ هم د چاندې روپۍ وه، اوس کاغذ دی. پیسې ورکړې لاړ شه،
مرګره روان بازار ته ورسېد خوراک یې وکتل اوس دغه زمانه داسې ده چې دا 309 کاله بعد ده او دې سره سکه د 309 کاله بعد د هغه ځای ده په هغې د بادشاه فوټونو د دې قیانوس او په هغې باندې یو طرف ته د حکومت مهر لګېدلی و خوراک اخلي پیسې ورکوي دکاندار چې پیسې ته ګوري بھائی داسې که خو دې وخت کې نه چلېږي دا خو ډېره پخوانۍ سکه ده دا خو ډېره زړه سکه ده نورې راکړه د جیب ته لاس کې نور راواغېشته چې هغې ورکوې دا خو مغه شان ده بیا یې نور راواغېشته دا مغه شان ده اوس دې وخت کې بادشاه مسلمان دی دې وخت کې خلک هم مسلمانان دي د عیسی علیه السلام په دین باندې روان دي ځکه چې دغه وخت کې لا بل پیغمبر نه دی راغلی او دا د عیسی علیه السلام د آسمان طرف ته د خطونه بعد وخت دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم لا تشریف فرما نه دی بلکې دی چې بیداریږي د حضور علیه السلام د پیدایش نه 100 کاله مخکې دی را بیدار شو حضور لا پیدا نه دی وای دا سکه خو نه چلیږي دا خو 300 کاله مخکې سکه ده خلک راغونډ شو دې خلکو ته دونه دا خبره معلومه وه چې څه زمانه وړاندې 300 کاله وړاندې څه نوجوانانو او هغې ایمان راوړی د کفر او شرک نه توبه وکړې وه او هغه غیب شوي دي بیا یې پته نه ده لګېدلې دونه د خلکو ذهنونو کې دا خبره را روانه وه اندازه چې هغې ولګوله دنه یې پوښتنه وکړه بھئی تاسو چرته وې څه قیصه ده ستاسو دی لږ مطمئن شو په دې مطمئن شو چې مونږ خو 309 کاله په غار کې اوږده پاتې شوي یو زمونږ خو دا خیال و چې یو ورځ به یا به نیمه ورځ یا به یوه نیمه ورځ دا خو 309 کاله پس مونږ را بیدار شو نو په دې یقین راغی چې هغه د قیانوس ظالم بادشاه خو به مړ وي او د هغه عدالت به هم ختم وي نو لږ اطمینان قلب ورته حاصل شو نو خپله خبره یې کوله وکړه وی دغسې مونږه ایمان راوړی و بادشاه کافر او مشرک و او زمونږ د ایمان خطره پیدا شوه مونږ د ښار نه کوچ ولاړو غار ته دننه لاړو غار کې الله رب العزت مونږه ساتلو حفاظت یې زمونږه وکړلو خلکو ته پته ولګېده خلک ډېر راجمع شو دا خلک ورسره روان شو د وخت د فوج افراد او د پولیس افراد هم ورسره روان شو غار طرف ته ورسېد دا ملګري ورته وایي تاسو انتظار وکړئ دلته به زه ورځم خپلو ملګرو ته حال ویم ملګرو ته حال ویم چې خلک ستاسو د ملاقات دپاره راځي چې هغې خطره محسوس نه کړي ملګرو ته حال ووایي دا خلک تاسو سره ملاقات کول راغلي دي او الحمدلله د دې قیانوس زمانه تیره ده بادشاہ هم ایمان والا دی خلق هم ایمان والا دی هغه د کفر او شرک والا حالات چې دی هغه بدل شوي دي دا خلق در سره ملاقات کوي اصحاب کهف سره د خلکو ملاقات وکړه چې ملاقات یې ورسره وکړه ډېر خوشحاله شو چې دې نوجوانانو د خپل دین د حفاظت لپاره دومره قرباني ورکړې
بیا د خلکو خپلو کې وی چې وای داسې وکړو چا وی چې په دې باندې ودې ده کې به یو مناره جوړه کړو د دې د علامې په تور باندې چا وی سبل تعمیر وکړو الله فرمایي چې کم کسان غالب شو او غالب خلق په هغه وخت کې ایمان والاو هغه وینا مونږ به د خار په خوا کې جمعه جوړ قرآن پاک فرمائی دغه چا چې د جمعات فیصله وکړه هغه غالب شو په خپله فیصله کې د جمعات اراده وکړه الله رب العزت فرمائی قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا مونږ په دې جمعه جوړ فیصله خدا وشو ملاقات چې د اصحاب کهف سره وشو الله رب العزت په دغه غار کې اصحاب کهف باندې د خلقو د رخصتېدو نه بعد بیا خوب راولي یو روایت دا سدی چې غنی دا غار کې بیا مړ شو مجدد الفساری رحمت الله تعالی علیه لیکي چې ما ته د کشف په ذریعہ باندې الله پاک د دې خبر علم راکو اصحاب کهف خدای مړ نکړل الله په بیا خوب را وستلو او بیا بدی الله پاک را بیداری چې کله امام مهدی علیہ السلام اگر راشی نو دی با اللہ را بیدار کی اور دی با امام مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ السلام سره کم دے تعاون اور امداد کی دا ملګرتیا وکړي زمارونو دا اصحاب کهف اختصار سره دي کې تفسیرات نور شتا ما دا واقعا بیان کړو پدې کې چې کم عبر دي کم نصایح دي پکې کم مواعظ دي پکې نو بعض ته ما اشاره وکړه الله رب العزت دې مونږ او تاسو ته دین عبرت او نصیحت نصیب وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین جی واقعا رښتیا ده زمارو واقعا به تاسو ته معلومه یو نوجوان بچی چې یو قادیانی د الله د پیغمبر توہین کرو گستاخی کړو د پیغمبر پشان او هغه نوجوان په جذبه کې راغیو هغه قادیانی هغه مردار کو داغه نوجوان نامه د خالد قاضی خالد باندې مشهور دی اجیل کې دی قربانی ورکړه دومره زمانه جیلم تیر کړو کاش کې چې چرته کې ایماندارا د الله د دین درد لرونکي د پیغمبر سره د عشق او محبت لرونکي حکمران وي چې کم از کم داسې نوجوان دا خو یې په جیل کې نه وي ساتلی بلکې دا غل قرباني قدر یې کړی وي نو الټه داسې حالات راغلي دي چې په جیل کې په هغه غازی خالد باندې تشدد شوی دی هغه په سره سختی شوی ده والی شوی ټکولی شوی دی او هغه ساتلی دی هغه خلقو سره چې هغه نشیان دي مونږ دا مطالبه کوو چې حکمران طبقه ځان ته مسلمانان وي او څه د ایمان رټې پکې وي نو کم از کم دومره دیو کی جیل کې اچوړ دی زمونږ دا ایمان دی هغه به الله پاک را اخلاص کې خلاصیږي به د دې خبرو نه به الله بچ کی او تاسو خو د خپل ایمان د حفاظت لپاره کم از کم هغه باندې په جیل کې تشدد مه کوئ کنه څه زیاتې یې کړی دی یو ګنده مردار او پلیت انسان یې وجلی دی دا خو د هغه قرباني د قربانۍ قدر پکار دی د هغه سره خو مهرباني پکار ده د هغه سره تعاون پکار دی نو الټه د هغه سره تشدد کوي ان شاء الله العزیز موږ مشاورت کوو په دې خبره باندې کچره حکمران طبقه دی خبرونه باز را نغللا او داغه حفاظت یو نکړلو
هغه باندې تشدد کول ختم نکړل بیا به ان شاء الله مخبل لایه عمل اختیارو کاغه د احتجاج په شکل کې وي کاغه د درنا په شکل کې وي هر شکل کې چې مشرانو فیصله وکړه ان شاء الله موږ به هغه شکل کې بیا د خلاف کار کوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين